لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما مدحت محمدا بمقالته ما مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو د ربیع الاول میاشم ده او دا میاش داسې ورځو کې راغله چې 7 سپتمبر چې کوم د حضور علیه السلام ختم نبوت نه مني د اسلام د دایرې نه بار دی د پاکستان په قانون کې هغې کافر ګرځولي شوي دي او د دایرې د اسلام نه خارج دي ځکه زمونږ د مسلمانانو د ټولو سرورو مذهبونو او د ټول اهل حقو علماو د پخوانه په دې باندې اتفاق دی چې حضور علیه السلام پیغمبر هم دی او آخري پیغمبر دی او د هغه د پیغمبرۍ نه پس نوی نبی نه جوړېږي او چې کوم پیغمبران دي هغه ټول د هغه نه مخکې دي عیسی علیه السلام هم ته 600 کاله مخکې پیغمبر شو د بني اسرائیلو چې کوم پیغمبران دي او خو دي خو نوی کس ته به نبوت نه حواله کړي د حضور صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې که چاته ځان ته پیغمبر وي دا دروغجن دی دی پیغمبر نه دی او دی د حضور پاک ختم نبوت چې آخري پیغمبر دی او عقیده فرض د دې هغې نه منکر دی ځان ته پیغمبر وایي دی د سره مسلمان هم نه دی پیغمبر بس شي نو دیم د کافر شو په دې عقیده سره لکه سړی چې د پیغمبر د نبوت نه انکار وکړي چې محمد رسول الله نه منم پیغمبر نو کافر دی چې دا وایي چې هغه آخري پیغمبر نه دی او بل مسلمه یا قادیانی یا بل پیغمبر دی د اسلام نه خارج دی او کده ته چا پیغمبر وي نو هغه کافر دی کار قسمه تعویل کوي یا ځان له تفسیر کوي یا آیاتونو کې تختی را تختی په دې دې نه خلاصېږي دا ضروري عقیده ده حضور علیه السلام د قیامت پورې پیغمبر دی او بل پیغمبر نه وي نه جوړېږي د ټولو مکانونو دپاره پیغمبر د ځمکې هر حصې دپاره که امریکا ده که عرب دی که عجم دی د دنیا ګوټ ګوټ د هر مکان دپاره پیغمبر هر علاقې دپاره او د هر زمانې دپاره پیغمبر دی که اوله صدي ده که دویمه صدي ده که 14مه صدي ده او تر قیامته پورې او د انسانانو دپاره پیغمبر او د پیریانو دپاره پیغمبر دی دا عقیده چې آخري پیغمبر دا په قرآن شریف پر 100 آیاتونو سره ثابت او تقریبا 200 احادیث دي هغه احادیث د ابوبکر صدیق صاحب نه راغلي دي او د حضرت عمر صاحب او د حضرت علی صاحب او د ابو الدرداء او د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر او تمیم داری په سونو صحابونه هغه احادیث نقل دي او دا مسله متواتر ده که یو سړی ځان ته پیغمبر وي ته به ورته دا نه وایې چې ما ته دلیل پیش کړه ځکه دا خبره یقیني ده ستا پکې شک بنی چې ما ته دلیل پیش کړه که دلیل یې پیش کړو ته به یې منیسم دا حق دی دی که چا نه تپوس هم نشي کولی چې ما ته دلیل ووایي که دلیل یې ووایي بیا به یې که ګیر یې کړې بیا به ورته پیغمبر وایسو نه دا مخکې نه به وایي دی که دلیل ته حاجت نشته دا به بې دلیله باندې دې باندې دلایل شته حضور علیه السلام فرمایلی دي زه خاتم النبیین یم او زمانه پس
بالکل نبی نشته چې نبی نشته نو رسول هم نشته رسول خاص نبی ته وایي او نبی عام دی نو چې نبی نشته نو رسول خو نبی زمانه پس رسول هم نشته نو خاتم الرسول هم دی او خاتم النبیین هم دی قرآن شریف کې راځي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شيء عليما محمد علیه الصلاۃ والسلام تاسو کې د غټ سړی پلار نه دی هغه ځامن ما ویلو اپا وړوکوالي کې وفات دي دوریانې وی غټې خو ځامن یې نو او نه څوک پلار زوی شته نسبي پلار نه د غټ سړی چا به چې روحاني پلار به نه روحاني پلار دی شکر دی حضور علیه السلام د روحاني او اسلامی اولاد ورکړی د پیغمبر په منزله د پلاری ولکن رسول الله لیکن دی د خدای عظیم الشان رسول دی او دا رسالت پس بل چاله رسالت نه ورکول کېږي د خدای پیغام خلکو ته رسول دی او هغه د امت کار دی به امت به د دین نور ته رسي بادشاہان برازي نیکان انه سيكون بعد خلفاء زمانه پس بنیکان بادشاہی کار د نبوت شریعت اب نافذ کئ او اسلام خدمت بکئ حضور پاک دا نه دی ویلي چې سيكون بعد انبیاء زمانه پس به پیغمبري یا دا نه دی ویلي چې زمانه پس به مسلمه پیغمبري ویلي به وکنه یو ټکیو یا زمانه پس دا قادیانی پیغمبر دی نه دی ویلي وی زمانه پس به بادشاہی یعنی هغه مسلمانانی او د کار د نبوت او د اسلام او د دین خدمت به خدام د دین بین صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو نور قیامت پورې عیسی علیہ السلام بم جمع دی اب راضی خلیفہ بین دانه چې غل نبوت ورکول کیه خو مخکنه رسول او نبی دی ورسولا الى بني اسرائیل قرآن شریف کې راځي عیسی علیہ السلام بني اسرائیل ته پیغمبرو نه خو حضور لا پیدام نو پیغمبرو داغه نبوت چې په دنیا ته راځي دغه ختم نبوت مسله کې څه مسله نشته نوې پیغمبر بن راځي یو سړی به نبوت سره موصوف کیږي نه دا عزت خدای چاته نه ورکي حضور پاک وایي دا پیغمبرانو داسې مثال دی او زما چې زه آخري پیغمبر یم لکه یو مکان وي ټول جوړ وي یو خښته پکې نه خلک هغه مکان تماشې له راځي ګوري یاره یو خښته پکې کمه ده نور بالکل پوره دی حضور پاک وایي گویا که دا پیغمبران داسې شو لکه یو بیلډنګ او زه پکې آخري خښته یم وانا اللبنه زه پکې خښته یم بس زم خدای راولېږلم او پیغمبر یې کړم وانا خاتم النبیین او زه د ټولو پیغمبرانو ختم کوونکی آخر یم قرآن شریف کې راځي وخاتم النبیین خاتم النبیین معنی آخر النبیین خاتم مهر تم وایي مهر د پیغمبرانو او په یو پنځو قراتو کې راځي خاتم النبیین خاتم د تیزیر آخر پیغمبر چې کله مهر ولګول شي په یو خط نو خط کې چې کوم شی لیکلي هغه کمیدیم نشي او د بار نه پکې جملم نه راځي قرآن شریف کې راځي د ابو جهل بارک ختم الله علی قلوبهم چې دا کم ازلی سپیره دی خدای د دې په زړه مهر لګول دی یعنی مهر د کفر ان د دې زړه کې چې کوم کفر دی هغه بنوزي بس هغه باندې مهر ولګول شو دی نه مسلمانېږي نه به ورته د بار نه اسلام ورشي چې مسلمان بشي او نه به د دې نه کفر بار اوزي دی به په کفر مري فهم لا یؤمنون ایمان به نه راوړي بعضې کس ډېر سپېره وي د مخکې نه خدای ویلی دی چې خدای په د دې په زړونو مهر لګولی دی د دې زړه کې چې کوم کفر دی خدای رسول نه مني دا به پکې وي دا به ترې اوزي نه نو کفر به ته نه وځي نو په کفر به مري او اسلام به هم نه قبلي تبلیغ ورته شوی دی خو کلمه به نه قبلي لا یؤمنون
نو خاتم النبیین دا معنا شو چې ټول پیغمبران پوره دي. اوس د هغې نه یو کمیږي هم نه چې کوم دی آدم علیه السلام نه تر حضور، او بل پکې اضافې گنجایش نشته چې بل دی نبوت په دی دغه کسانو کې یو بل داخل شي. که چا ووایي دا د قرآن شریف او د احادیثو او د اجماع الامت او د دلائل د شریعه او د مسلمانانو د عقیدې نه بالکل خلاف دی. د انګریزانو د غلام احمد قادیانی په 1901 کې د نبوت دعوا وکړه. انګریزانو ورته ځان ته پیغمبر ووایه، پټواري و، پلار یې نوم مرتضی و، غلام مرتضی، او د غلام احمد نوم، سرکاري نوکر و، سپیره شو. هغوی به یې پیسې ورکولې، کله به یې ورته پیسې مې لږې راکړي او کار مې ډېر کړی. دا پیسو باندې دا نبوت میلاوي. الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدای پاک دا هغه سینې معلومې چې کوم دی کې پیغمبر یې چې اوس خو میلاویږي نه. بس علم د نبوت کولی زده کولی شي، د اسلام او د دین او د علم خدمت کولی. عالم د نه جوړېدی شي، ولی الله د نه جوړېدی شي، لوی سړی خلیفه د نه جوړېدی شي، پیغمبر د نه جوړېږي. دا بالکل ناممکن ده. بل پیغمبر ته حاجت هم نشته، د حضور پاک ذاتی صفت ده. دا داسې شوه لکه سړی پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر نه وایي، چې آخري پیغمبر ورته نه وایي. دا داسې شوه لکه ته ورته پیغمبر نه وایي. دغه پنجابي مې پیغمبر دی، پنجاب کې انګریزانو پیدا کړم په ګورداسپور کې. قادیان یو کلی دی په پنجاب د انډیا کې. نو جهاد ته منسوخ وي، دا احکامات بدلول. هغوی حکومت کو که نه چې دا کسان پیدا کړو، دا افسران دا چې خلکو سره نه کیني، ځان له کور کې ناست دي، ویزه به راکړي او انګریزانو ملک کې به نوکري راکړي او پیسې به راکړي. دا ټول کلاب الدنیا، د دنیا سپي. چې د دنیا سپي شوي نو آخرت له به ملته ورکړي، دین له به ملته ورکړي، نو آخره خاتمه خراب شو. الله جل جلاله مسلمانان د هغې نه بچ کړي. حضور پاک هغه یقیني پیغمبر دی او یقیني آخري پیغمبر دی، او زمونږ دا ایمان دی الحمدلله. او دا آیات چې نازلېده چې ستاسو کې د غټ سړي پلار نه دی، نو حضور علیه السلام د هغه د ترور لور وه، زینب نوم او زینب بنت جحش، او د هغه ورور دی عبدالله بن جحش. قریشو جنۍ وه او ډېر خدای پاک وله ډېر قابلیت ورکړو، لوی خاندان دی. نو عربو کې دا رواج و چې هغوی به لور خور اوچت خاندان له ورکړو. غرور، تکبر، تعلی، اوچتوالی، چې مونږ خو اوچت خاندان یو او لور به اوچت ټیک ده ورکولی شي، خو دې کې یو غرور و نه پکې و. طبعا چې خپل جنۍ یا لور یا خور چاله ورکم کمزوري مسافر یا غریبي، نو دا زمونږ سپکاوی دی او جامې به موزي. خدای پاک دا رواج ختمو. دا بیبي ډېره د حضور پاک خپله وه، او بس هغې ته یې ووایي، ورور ته یې ولې ووایي چې دا به د غریب صحابي ته ورکوي، د هغه نوم د زید بن حارثه. حضور پاک په زوی نیولی و، د حضور پاک غلام و، آزاد هم کو، لوی هم کو، تربیت هم وکړو، او په اول کې دی مسلمان شو. په غلامانو کې زید ابن حارثه دا اول مسلمان شوی. ورته وی دغه جنۍ د لکو، هغه غریب سړی و، د یمنو مسافر و، غلام ته خلک کم ګوري، پلار هم نه مور هم نه و دلته. نو خدای پاک دا رواج ختمو. ټیک ده، ته به په خوله خو وایې چې اوچت سړي لم لور ورکولی شم، کم له تقوا باندې فضیلت. خو دا رواج خدای پاک ختمو چې دا خبرې د دې نه وځي، د دې اصلاح وشي. کنې حضور پاک هم غوستی شو، هغه یې وغوسته، هغې ورته ووایي غرور یې چې دا خو لوی سرداران یو، مونږ لوی هغه دی مالدار هم دی، ډېر او حسب او نسب او ټول خلک به څه وایي، نو دا خو مسافر دی، د بل وطن هم دی، قریش هم نه دی،
نو بل قبیله او غریب هم دی دا به خو زمون خلک به خبرې کوي بس خدای پاک آیات راولېږو چې پیغمبر ته یې ورکول به واجب دی وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة في نفسهم چې پیغمبر وایي دا لور او خور ورکه پلان کیلا ته پکې نه منې نشې کولی دا د عام مشوره نه دا د خدای حکم دی چې پیغمبر سوی دا ټول دا د خدای پاک حکم دی دې ته وحی وایي قرآن او حدیث خو وحی ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې وې دا د الله حکم دی دا الله حکم د مخ نه لري چې ورکا خدای دا رواج د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې ختمو چې دغه دی دا تاسو دا خبره ختم شي چې لوی خاندان کې به ورکوم او دا سپکاوی نه دی چې د آیات راغی چې د مؤمن او مؤمن دا شان دی چې پیغمبر ورته حکم وکړي او دی پکې مشورې کوي او چونو چرا کوي مونږ فرض دی دغه مشورې نشي کولی چې ته سوي د اسلام دین بنافس کې د کوټ مټ نشته چې دې پټه نه ووټ والو دې نه ووټ والو ته سوي اسلام دی راشي اسلام حق مذهب دی دې کې کدوه کسان وای بټیک دی او کدوه شکروړی وای غلط دی چې هغه اسلام دی نه راځي اسلام کې ووټ نشته یو کس وای اسلام حق دی الاسلام حق که څوک وټونه ورکوي کنه کې دا نظام وای دا د شریعت حکم دی پیغمبر دی موسی علیہ السلام پیغمبر دی فرعون سره په لکونو خلق هغه وته پیغمبر نه وي اکثریت فیصله غلطه را دا خو نشي کېدی دا خدا سي یو دغه نه دنیاوي خبره نه چې مشوره وپیو چې دلته ټیم جوړو غلطه ټیم جوړو او دلته پروګرام وکړو هغه کې مشورې کول شي حق کې مشوره نه او ترتیب کې مشورې څنګه وکړو باقی د غل لاس پر کول مشوره کو جره ته منی کنه منی ها دا خدای حکم دی د غل ملاس کټ کې کدی ویو کنه خپل کار وکړي ته د خدای حکم خلقو ته سپاره چې ته سوي یعنی د خدای نه منی د خلقو منی چې اکثریت نشته په حق کې پنځه وخت مونږ فرض دی دا ټول پاکستان دی وای چې فرض نه دی فرض وای دا ټول پاکستان دی وای چې دا حضور پاک پیغمبر نه دی اخر ټول د خدای قول وای ولکن رسول الله وخاتم النبیین حق ظاهر یقینی ثابت شدہ قطعی هغه کې به اوټ هغه کې شک هغه کې مشوره هغه کې رائے د زید او عمر بکر دا نه چلیږي دا مخ سبا خلک کوی چې په خدای پاک باندې وټونه کو چې یو خدای دې کدوا نو لس خرب وای چې دوی یو کس به وای چې یو د چا خبره وای دا جمهوریت او اکثریت پر حق او قطع امور کې نشته آیات ساتي نو هغه چې واده وکړو قدرتي د خځه خاون جوړ نه راته یو د بل وطن وسو کینو او بل خاندانی هغه داسې کنه توجه د خځه خاون تنوع انسان په طبیعت کې داسې خدای د دې قوم اصلاح کولا چې دا خبره د دینه اوزي چې عربي فضیلت د پاجمی او جمی تور په سپینو چته تور او سپین برابر دي الله ته چې نږدې کېږي او پیغمبر ته نږدې کېږي په تابعداري باندې نږدې کېږي ولکه اکرمکم عند الله اتقاکم چې څوک تقواداري د خدای او رسول اطاعت گزاري دا اوچت دی جنت ته وځي که صدر او وزیر اعظم او ساينسدان مې ایټمي ساينسدان خوې چې خدای نه منه جنت ته نشي لوی سیاستدان لوی خانه لوی بادشاہ لوی وزیر لوی د دنیا جیداد پیسې پدې نشتلې دا په ایمان زو په طاعت باندې وځي دا عقیده دا عملا پیغمبر علیہ السلام خلقو کې نافذ کولا ثواب دا خبره نه سلمان فارسی دی وی که بادشاہ شو پتا یو فارسی باندې بادشاہ وای په عربو وای کتا سبحانه یو حبشي بادشاہ شي چې د اوس کې پشانه سری وړو کې بچ بادشاہ شو خبره به معنی چې صحیح خبره کوي د خدای رسول اسلام کې دا خبرې دي د کې درنګ
د نسل د صوبې د ملک د عربي عجمي سور او سپین مالدار او غریب فرق نشته دی کې حق دی بس دا حق خبره ده چې دا نکاح به د سره کوي چې دا رواج د دینه ختم شي دا ډېر ګران کار دی چې واده وکړو واده خوښ وو خلکو به څه ویلي څو ورځې خو د ښځې جوړ نه راته خاوند سه هغه صحابي به حضور له راغی په زوی باندې نیولی و د حضور پاک خو زامن نه و غټ او چې چا زامن نه هغه د نه خفه کېږي د پیغمبر واړه زامن ټول مړو وړوکوا دي څونه ناشنا چې څوک یتیم یې نه دی خفه کېږي نبي علیه السلام یتیم و الم یجدک یتیما فآوی نه مور و نه پلار چې یتیمان خفه نه شي غریب مو ووجدک عائلا فاغنا حضور پاک اول کې پیسې وسره نه وي رستو به تجارت وکړو بیا رستو چې نبی شو به کاروبار نه کو بس گزاره کوله الله رزق ورکو الکانه کې کاروبار کړی دی رستو بس کار د نبوت کوم دام ډیر دی او بادشاہ دا خپل حصہ په غنیمت کې خیر بس واد هغه طالب براغه یره دا خزه پرېدم طلاقوم نبی علیہ السلام وی دا خلې خاندان دی اول خو هغه غاړه نه خوده او ما په زور وته غاړه کېره دا د خدای حکم دی ورور هم غاړه کې خو خزه غاړه کې خو او چې دې پرې دی نو مخکم په زور تیار کړی دی خپو اوس به نورم خپش نه خیر دې کاغه لګا تیز هم د خوینه ته به سره گزاره کې گزاره وای گزاره و سره کې لکه نور صبر وکړه او حضور پاک ته وحی راغلی و کده پرې خو نو به تکه خدای وته نو ویل شو چې طالبانو ته الو وایا امت ته وایا دا وته ویل شو نو خلکو ته نه وی چې دا مې پسوینی ولیو خو پسوینی ول بن شو سله پالک بند پردې زوی بننی سه پسویدا حرام دی قرآن شریف کې راځي او دوهم لعباهم پردې زوی خړای روارو ریرا خورزا دستا لورو زوی نه دی زوی د خپل پلار دی ټیک دستا خړای دی خورزا دی دا ریرا دی ماما زوی دی ساته لوی ک سکول په وای سبق په وای جامع ولاله خو سره کوا خو پردې زوی نه میراث رسیږي ستا غته چې ستا د مر نه پس باغز مکه والی او نه داسې کېږي د هغه ښځه ستا انګورم نه ده د زوی ښځه انګور وي سړی خپلې خواښې سره واده نه شي کولی حرمت مصاهرت او د زوی ښځې سره نه شي کولی د ښځې لور سره نکاح نه شي کولی میرانه لوری وي ځکه دې ته حرمت مصاهرت وایي عربو کې دا وه چې کوم الک چا په زوی نیولي د هغه ښځه داسې ده لکه انګورو دا خبره خو ختم شوه اوس په خوله خو بیان راغی چې دا انګور نه ده بس ښځه ده یو کس ښځه ده ستربتي چې ستا زوی باندې نیولي او د هغه ښځې هغه به سترمي میراث به هم نه علي او وارث هم نه دی زوی هم نه دی خو دې عربو دا خیال و سوچ و او د عقیده وه چې د زوی ښځه نه شي کولی نو چې په زوی دې نیولي د هغه ښځه خدای پاک دا خبره قولا و عملا ختموله ای پیغمبره ستا خو په زوی نیولي اوس خو زید ابن محمد نه دی زید ابن حارثه شو مخکې جایز و بیا ختم شو لکه شراب پخوا مباح و بیا ختم شو منځونه هم پخوا نه و بیا رستو پنځه منځونه زکات هم نه دا ټول احکام په مزه راغلي بیت المقدس قبله و بیا بیت الله شو ټول احکامات داسې په مزه راغلي نو حضور پاک هم تشویش کړو خلک به خولې کولو کې او د زوی ښځه بنده دا خو زوی دی انګور سره واده وکړو بس خدای پاک آیاتونه راولېږل چې دا به تا باندې نافظ کوم بس اخر کې جوړې رانغی بس هغه به ښځه باندې نه ساتم فلما قضا زید منها وطرن چې زید د خپل حاجت پوره کړ یعنی بس ښځه باندې نیولې نه غوښتل بس سړی چې ښځه کوي خو ښځه ساتي د په ښځه سره نه ساتلی بس خوند نه کې روزانه جګړې کور کې که نه یو بل سره نه لګېده انسان دی بس هغه طلاق کړه او په اسمانونو کې د نبی علیه السلام نکاح وشو خدای پاک ولې نکاح تړلې ده
د جبرئیل علیه السلام او د ملائکو په مجلس کې زوجناکها اسماء آیات راغی د دې جنې نکاح د دې جنې ډېر عزت جوړ شو سخته په تیره شوه دی له خو نه ورکوله دی هلک له مسافر له خاندان هم کمزوری و خو دی د پیغمبر خبره ومنله خو قدرتي وخت نه تېرېده خبره یې خو ومنله خدای ورله لوی عزت ورکړ او دا بیبي دا حضور پاک وکړه او نکاح په اسمانونو کې شوې ده اے بیبي چې د خدای رسول منې د پیغمبر کور ته به دې راولم امهات المؤمنین کې به دې کم په دنیا کې به د پیغمبر کور والی او په جنت کې به هم دا ډېر لوی عزت دی څوک د خدای او د رسول منې د پیغمبر کور ته دا جینۍ راله دومره دا هغه رواجو عربو کې ختم شو دا انګور نه انګور خو نه کېږي دا خو پردی ښځه ده ترو لوری وه لیدلې هم وه وړوکوالي کې لیدلې وه ستر هم نه راتله به هم وکړې خدای پاک هغه خبره هغه رواج دویم باندې توره وچلېده خلکو به نه کوله بس اسلام دا خبرې د حضور پاک په خپل عملا کړي دي بسم الله به چې ډوډۍ خوړه په ښي لاس خوره په درې ګوتو خوراک کوه خپل مخې ته خوراک کوه په ناسته اوبه څښه په ولاړه مه څښه دا په خپله به هم کول څنګه به کښېنې قبلې ته به نه مخکې چې واړه بول کې په خپله به هم داسې کول لوی بول واړه بول کومه دعا به وی څنګه به کښېنې لرې به ته 2 میله لرې صحرا ته بیا ښار لوی شو او بوډاتو شو نو کور کې ده شپه کې سړی باتروم جوړ کړي داسې دیوال مو دا په خپله هر څه حضور پاک باندې تیر شوي دي د دې وجه نه آیات کې مراله خلکو به وي د زوی ښځه وکړه د پیغمبر په دې ټول امت کې نسبي زوی نشته غټ سړی ما کان محمد ابا احد من رجالکم تاسو غټو سړو کې د یو قسم پلار نه دی جسمانی اولاد یې نشته زید ابن حارثه دی ډېر لوی صحابي دی د ده نوم هم قرآن کې راغی د بل صحابي نوم نشته د دې یو صحابي نوم دی دومره خدای دې صحابي له عزت ور فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم سبب مسلمانان قیامت پورې پیغمبر علیه السلام په لار رواني چې د پسوي څوک نیولو هغه ښځه کونډه شوه کولی شي حلاله ده جائز ده که کوي نبي علیه السلام کړې ده هغه ځای نه شروع شوه دا ډېر زړه غواړي د رواج ماتول دا ډېر ګران کار دی والد صاحب مې تاسو ته د رواجونو خبرې کولې 400 کې یو کلی و چې مړی به وشو نو رواج دا و چې هغوی به کباب پاخه کړ چې مازدیګر به جنازه وشوه ماسپښین که نه نو ماښام به یې کباب پاخه کړ تر سکون او دوی به وخوړل هلکه کباب یاره د مړي خوله پیکه وه دوی به وایي چې دا کباب موږ خورو او دا د ده خولې ته کړپ ورپرو دا ایسے رواجونه رواجی خبرې دوی جوړه حسین صاحب پسې بجاړو جمدی بشي په جاړه نه جمدی کېږي هغه چې د کوم عقیده وه کوم منځ د پیغمبر اطاعت او ولی الله او تابعدار ځان کې دین راوله ته خو بېدینۍ طرف ته روانې کله په زنځیرونو ځان واخې او کله چغې وې او کله جلوسونه کوې جلوسونه نبي علیه السلام په عید میلاد النبي نشته نن جلوس کړی هو په پیغمبر منګر و خوشحاله جلوس خو صحابهو نه کړی مینه خو د هغې ډېره وه که زمونږ د بلال صاحب مینه ډېره وه که زمونږ د هغه مینه ډېره وه د معراج په شپه باندې اسمانونو کې هغه ته مخکې روان دی روحاني شکل کې د خادم شکل کې نه خو په تابعدارۍ لاړ هغه والصلاة والسلام علیک یا رسول الله بانګ نه مخکې نه وې چې ته وې جوړ زما پیغمبر خوښ دی او د ځانه به درود جوړ کړم د بانګ نه مخکې په لوسپیکر پنجاب او انډیا کې په تیزه وایي یا دا بعضې دا خو بلال نه دی ویلی بسم الله په بانګ کې تیزه نه شي ویلی او نه درود شریف ویلی شي نه د قبر طواف کوي طواف خو د بیت الله وي غلاف خو د بیت الله دی په هغې نبي علیه السلام اچولی دی صحابه اچولی دی په قبر خو غلاف نشته په نوتیه کې د غټ غټ قبرونه جوړ کړي لکه ډاټسن قبر خو یو نیمه لیش وي دا یو پوڼی یو نیمه دی دا څه کوې هسې پیسې پې لګوې چې پخوې یا په شمې بلې یا بلفونه بلې یا جلوسونه کې یا ورسونه کې یا دغلته دیګونه پخې یا خپل مور پلار ته بس لاس اوچت که لاس هر وخت اوچتوې
ګاونډیانو کرے ډوډۍ ورولېږه، خور کرے ورولېږه، غریبانانو کرے جماعت کې څوک مسافري ورولېږه، غریبه ښځې ثواب خوشته ثواب ورسي، تلاوت کې ورسي، د ځانه جلوسونه عرسونه او د ځانه طریقې الله جل جلاله محفوظ کړي. پیغمبر علیه السلام سره خو مینه فرض ده، خو مینه به داسې چې جوش وي نو هوش به مې سړی عالمانو او صحابو ته وګوري چې هغوی څه کړي دي. هغوی د حضور پاک سنت جمدي کړو، د هغوی جامه، د هغوی شکل، د هغوی سیرت، د هغوی اخلاق، د هغوی مونځ. یو کس بې المازه نه دی سوی صحابه کرامو ته، یو کس منافقان چې کافران و هغوی به مانځله راتلل چې مونږ باندې په کور باندې چرخې ونه لګي. په صحابه کرامو کې یو قسم مونځ نه دی قضا کړی. دا یاد ساتئ. بعضې او پکې دغو منافقان مو کافر به مو برای نام به مسلمان و که نه ګوړ پورې صحابه نه دي، کافر به منافق به هغه به مونځ راته کله به اقامت هم وکړو، کله که کور کې پاتې کېدو بیا خو ما پته لګي من ترک الصلاة فهو کافر او تارک الصلاة کافر، یعنی کفر ته نږدې کېږي. دونه مونځ ګزارو، یعنی د دونه د مونځ پابند و، پنځه وخته مونځ. داسې نه چې عرسونه کې ستر نه کې، د ښځو په منځ کې ګرځي او مونځ نه کې، تلاوت نه کې، حج عمره دې نه دی کړی، زکات نه ورکې، عشر نه ورکې، مسلمانانو باندې رحم نه کې چې مسلمانانو ته تکلیف ورسوي. خوش هلکه ستا په دې زړه کې د هدایت سوال نه کې، د علم او تبلیغ خلاف تبلیغ والا غو چې زم سم شم او خلق په هدایت شي او ته خپل کار دې کوي، خپل کار دې کار سړی دې خپل خوري نه. دا پیغمبر علیه السلام ویلي چې سړی دې خپل خوري او خپل مونځ کوه نه. ټول ورځ خلق په اسلام کې داخلول د هدایت کار یې کو، امت به د هدایت کار کوي، په خپل هم په حق له روانې او د حق به خلکو ته رسې. باقي خدای خوښه ده چې کم مړه ته یې کوزوي او کم مړه ته یې نه کوزوي.